څومره شپو کې په کار ده. طرفین چې موږ وګورو دلته چې ذکر شو کم مقدار 3 ورځې زیات مقدار 40 ورځې. د 3 ورځو نه کم ظاهره منع راغله چې تر 3 ورځو نه په کم کې چې قرآن عظیم شان ختموي دا سړی د قرآن په مراد نه پیږي او قرآن هغه ویل پکار دی چې سړی په معنا باندې هم پوه شي. دا یې کم مقدار کې خبره شو. لوی مقدار کې صحابي ته حضرت پیغمبر علیه السلام په 40 شپو کې یو واره قرآن عظیم شان ختموه. په مابین کې نور روایت راغله صحابي مبارک ورته چې زه په 4 شپو کې قرآن عظیم شان ختموم دی ورته په میاشت کې اما طاقت تر دغه زیات ده په 16 شپو کې اما تر طاقت تر دغه زیات ده په 15 شپو کې اما طاقت تر دغه زیات ده په 10 شپو کې اما طاقت تر دغه زیات ده په 15 شپو کې اما طاقت تر دغه زیات ده ورسته نور اجازه نه وکړه تر 15 پورې خبره راغله. ګورئ هغه د ډیر تلاوت غوښتون قاعده چې په خبرم سر خلاص شي رسول الله صلی الله علیه وسلم راکبوي چې نه او ډیر شپې ورته کوي. ولې مخ کې موږ تاسو ویلیو یو حدیث مبارک هر شی تیزی لري هر تیزی بیرته سستیا لري. څوک چې مشار علیه بالبنان شو په عبادت کې که په مال کې بیا د خیر توقع ما ورته کوي. اکثره په عجب او تکبر او پیوشي کې واقع کیږي الا ماشاء الله چې هغه خدای پاک حفاظت کړي. او بل موږ تاسو ویلیو چې ادوم د اعمالو الله ته محبوب ده. هغه عمل به سړی کې چې دوام بیا پکړای شي دا چې په لږ شپو کې قرآن عظیم شان ختمه ورسته بیا په سړیو شواغل زیات شي مشغولتیاوې زیات شي فرصت نه پیدا کیږي به بخیر تلاوت پرېږدي. هغه خدا او کدا چې لږ لږ کوي او ټول وخت کوي خو چا لږ لږ کوي او ټول وخت کوي اعمالو کې دوام پکار ده. یو څو شپو خو سړی هر څومره کړی شي. دا د روژې په میاشت کې ما دلته خلک لیدلی دي په روژه کې قرآن عظیم شان 2 واره ختموي 60 واره 25 واره یو د اعتکاف شپو کې 10 واره ختموي خو د یوې میاشتې خواري وي بیا ځکه ټول کال نه دوام پکار ده. بل طرف ته وای د خلکو استعدادو کې فرق ده. یو سړی بداسي وي چې په 3 ورځې کې به قرآن عظیم شان د کامل تدبر سره تلاوت کوي شي خو یو په 40 شپو کې نشي کړای. او دا خبره خو به وای په حق د علماو کې وي چې په معنا باندې پیږي چې په معنا نه پیږي هغه ته تدبر بیا څه فائدہ ورکړي خو پیږي نه په چې په پیږي نه په معنا باندې نو خو هغه چې زری وی دیغه د پارګټه د ډیر واره په قرآن شریف ختم کی نو خلکو وای استعدادو کې فرق ده. نور د عمل په لحاظ باندې راغله حضرت عثمان رضی الله عنه په یو رکعت کې قرآن عظیم شان ختمو. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله قدس الله سره په یو رکعت کې قرآن عظیم شان ختمو. حضرت امام سے په یو رکعت کې قرآن عظیم شان ختمو. یو ختمول دي دغه استعدادو کې فرق ده. نور به چیر بیا په بخاری شریف کې را روان ده الته کو یو اس جنکیږي تر یو وخت ټول زبور ختمي داوود علی السلام. موږ تاسو نه شو تیر په حدیث کې چې اس جنکېدو د بیا ټول ختم کو یو څل 15 سورته د قران عظیم شان حجم لوی و خو استعدادو کې فرق ده. لہذا دغه احوال د عمومي خلقو په لحاظ ذکر کیږي. عمومي خلق چې دي هغه استعدادونه د متوسط الحال چې وي نو تر 3 نه چې کم کې بیا په مطلب نه پیږي. نو په کار دا چې تر 3 نه ته زیات وي او 40 شپې چې پر کېږي دا 40 پښپو حال بدلیږي. 40 شپو کې یو واره قران عظیم شان ختم شي. خو ایموږ د حضرت سیدنا امام صاحب رائے دا ده چې په کال کې 2 واره قران عظیم شان سړی ختم کی دا سړی تاریخ د قران نه بلل کیږي. وعید دغه انسان ته بیان متوجه کیږي. په اخر کال جبرائیل علی السلام د حضرت پیغمبر علی السلام سره قران عظیم شان 2 واره دور کو 2 واره نور واره یو واره وو د اخري عمر کې بیا په د اخري روزه کې 2 واره قران عظیم شان ټول ورسره دور کو. وای دغه کې اشاره ده دغه چې په کال کې 2 واره قران عظیم شان سره ختم کی بیا نو دا سره تاریخ د تلاوت قران عظیم شان بلل کی. نور یو طرف ته استعدادو کې
فرق ته څوک په سپاره ویل شي، څوک په 3 پاو ویل شي، څوک په نیمه سپاره ویل شي، څوک پاو ویل شي، هغه خپل واسره موافق دوام چې په هغه باندې وي. دا د قران عظیم شان دی ویلو د شپو په لحاظ باندې 3 نه کم دی نه وي، 4 نه زیات دی نه وي، نور حکم په لحاظ نه. دا خو د افضلی مقام ذکر کیږي. حکم په لحاظ ما درته چې امام صاحب په مسلک باندې چې دوه په ټول کال کې قران عظیم شان سره ختم کی، نو دا تاریخ د تلاوت قران عظیم شان نه بلل کیږي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې وسړي پیغمبر علی السلام ته ویله کوم عمل الله ته محبوب ده؟ دو ورته ویل الحال المرتحل. د سفر په حال کې د عام او مسافرو دستور داوی چې کله د غرمې د آرام د پاره اړای خو د اوخانو نه سامان کوز کی، لږ وخت آرام وکي، خوراک وکي، بیرته بیا باري. دا د کوزول سره لکه بیرته باریدن شروع کیږي. چا کوزوي او مړی خوري او داس تازه کوي او لمونځ کوي پره به نه فارغ، بیرته به بیا ځته بندوبست سفر شروع کیږي. عمل دا الله ته محبوب ده. نو دا معنی چې قران عظیم شان دی ختم کو بیرته بیا شروع کی، چې ختم کی بیا شروع کی. د څنو چې شپه ورځ نو لګیا لکه وقفه خو به کې راځي، ماخستان دی ختم کو سهار ته بیا شروع کی، سهار دی ختم کو ماخستان ته بیا شروع کی. خو عین حال کې دا خبرم شته لکه مخکې ما یو ورځ درته ویلو چې سړی وای قران عظیم شان تلاوت کوي، نو کوم سورته چې شروع کړي اخر ته ورسوه 2 یا 3 آیات دی پریږدي، که ختمو د دوم سورته بیا یو 2 یا 3 آیات وایي. ولی وای د قران عظیم شان هغه سورته چې ته په تلاوت لګیای د دغه خصوصي تعلق وي د دغه انسان سره، نو تعلق نه د قطع کول پکار، او که په آیات په اخري دی ودرو مخکې سورته ختم شو دوم شروع نه ده وای هغه تعلق لکه ختم شو، ځکه یو سره پوره شو دا بل شروع شوی نه ده. نو د حال مرتحل کې دغه تم اشاره ده. هغه چې ختمه یې خو اراده دی دغه چې بیا د دوم شروع کړي، نو بیا د دوم شروع کړه 2-3 آیات دا ویایه منځ کې خو به خود وقفه بیا راځي، آرام شی به راځي، خو اراده خو بیرته لکه مسافر چې اراده ده بیرته د باریدن، دلته اراده ده د بیرته ویلو چې دا یو سورت ختم شو چې دا بلم بیا زب سیوایم خو ثابت به بیا تلاوت کوم بل ورته بیا، نو تعلق به د قران عظیم شان سره پریګدي، نو ګواکې لکه ټول وخت چې د قران سره لګیای او چې په سورت مکمل ختم شو په دغه ځای ودرېدو، نو هغه تعلق د انسان ختميږي. او د ختمېدن په لحاظ دا خبرم بیا نور کتابونو کې راځي، ختمول د قران عظیم شان کوم وخت کې ډیره ګټه لري. یو خو سورت خبره شو، یو ټول قران عظیم شان وای کشفي وګدی وي په کار دا د چې په اول ماخام کې ختم کی، حتی د ورځې د تلاوت وکړه اخري علم درکې ته دی ورسوه یا قل یا الکافرون ته دی ورسوه، ختموي شي پیغه وخت خو پرېږده 3-4 سورته پرېږده، یو سورت پرېږده څنګه چې ماخام شو په ماخام کې هغه ختم ک. ولی وای چې قران عظیم شان ختم کې چې په اول ماخام کې د ختم کو تر سهار شفاعت درته کوي، دعا درته کوي، ملائکه مغفرت درته غواړي. او کورازي وګدی وي بیا په اول د ورځ کې ختموه، دا وګدواله لحاظ دا معنی چې خو د دعا او موقع ډیر شي چې ملائکه ډیر دعا درته وکي، که شپه وګداو نو په اول ماخام کې د ختم کو ټول شپه به ذاتي هغه ملائکه دعا درته کوي د تا د پاره به د شفاعت لار روانه جاری وي. او کورازي وګدی په اول د ورځ کې بیا ختموه، اوس مخصوصا د تلاوت او که ختمېدو خو ورځ دی وګدی ایو سورته یا 2 سورته یا 3 سورته پرېږده، ختموي شي خو پرېږده په مخصوصا کې نه اول سهار چې شو په اول سهار کې ختم کو چې د ټول ورځ بیا د ملائکه استغفار ته